روغتیايي چارواکي وایي د جګړو او وسلوالو بندیزونو له کبله له تیرو 2.5 کلونو راهیسې 2.5 میلیونه ماشومان د ګوزڼ ضد ناروغۍ له کمپاین او واکسین محروم پاتې دي چې له دې کبله یوازې سږ کال د ګوزڼ ناروغۍ 250 مثبتې پیښې په دې هېواد کې ثبت شوي دي چې ډیری د افغانستان په سویلي ولایتونو کې دي. دغه چارواکي سربیره پر دې خلک هم ګران بولي او وایي چې اوس هم د واکسین په تړاو شکونه او بې باوري شته او یو شمېر خلک نه غواړي چې خپلو ماشومانو ته دا واکسین ورکړي. بلخوا د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی د ګوزڼ ناروغۍ ضد له کمپاین او واکسین سره هیڅ ستونزه نه لري او له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې خپل ماشومان جوماتونو ته او یا هم په کلي کې قومي مشرانو کورونو ته ویسي ترڅو دغه ماشومان هلته واکسین سي. پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ د پرله پسې واکسینونو له کبله اوس نږدې ټوله نړۍ ورنه پاکه اعلان شوې. 2 میاشتې وړاندې د افریقا لویه وچه هم د دې واکسین نه پاک اعلان څه. اوس یوازې په نړۍ کې 2 هېوادونه پاکستان او افغانستان پاتې دي چې دغه وایروس یې د کوچنیانو او یا هم د ماشومانو روغتیا ګواښوي. اوس د افغان حکومت له خلکو نه غوښتنه کړې چې په دې کمپاین کې له دوی سره همکاري وکړي او خپل ماشومان چې له 15 کالو ټیټ او یا هم کم عمر ولري دا واکسین ورکړي. شازیه هیا، کابل.